دا وګورئ لوټ مار شروع دی پیسې خو اسم د خلک زمانه وي او د مخکې سړی مبالم دوم والم خو دې ما ته د عزت کنځلې وکړلې او تیر راته یاد کړلې چې هغه ستا داسې وکم دوی دا نمبر چې کوم دا به زه لېږم دا به ټریس کېږي په دې باندې به موږ ښه سخت ایکشن اخلو زه اوس هم دوی سره چې ناست وم نو ما په ډي پي او سره هم په دې باندې خبرې وکړې او دا چې کوم نمبر دی هغه نمبر به ما ورسره شیر کو د دغه ګنکپ دا نمبر په د سکرین باندې ښکاري دوی سره خپل اړیکه ونیسي چې د دوی ټول دغه چې کوم دی ریکارډ راوباسي دا وګورئ لوټ مار شروع دی او پاکستان دی دلته ادارې شته دی خو هر اداره چې کوم د په دې باندې خاموشه ده مونږ بار دغه تلي دغه مشرانو له هغوی ته هم دا وینا کړې ده چې ولې د دې مخنیوی نه کېږي دا واورئ دا نوی فلم شوی دی دا واورئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب څه کار درس شوی دغه پوره وایي سر جی یو بل تاسو هلته راغلئ زموږ دپاره همغه پروګرام وکړو تماکو مسله وه زموږ خو سړي ته پیسې وې څه چا نه م سوال نه کړو خو صرف د خپل حق دپاره مواز کوو چې په سړي مې تماکو خرڅ کړي دي او تماکو پیسې هغه ته پاتې دي وچرې ما سره ان پیډ دي او هغه قسم کوي چې ما پیسې درکړي دي په دغه سلسله کې تاسو راغلئ تاسو پروګرام وکړو بیا د هغې په سباله په دویم ورځ باندې یو نمبر نه ټلیفون راغی هغه نمبر ما ځان سره سیو کړی دی 0348 090 1792 دې نه کار راغی ما ته وایي چې بله زه هغه میډیا والا سره راغلی یم زه هغه کس یم ما وایي زه ټیک ته تاسو سره ملګري ګڼو ما زه دا هم پکې یو کس زه هغه کس یم او ستا هغه حالات چې کوم دی خبرې موږ واورېدو په تا خو ډېر قرض دی او دا خلک دا پیسې به غواړي نو ما خبره کړې د خپل تنظیم سره او زموږ چې کوم مشر دی د ټول بیت المال چې کوم انچارج دی تاله زه د هغه نمبر در کوم د هغه څه خبرې وکړه نو بیا دا یو دویم نمبر راکړو 0341 59 24 186 په دې چې کله ما کال وکړو هغه داسې د بوډاګانو شان خبرې کولې ما ته وایي چې بچی څنګه او بچی ښه او ډېر داسې څنګه چې هغه مشران خلک خبرې کوي په هغه انداز باندې او بچی تاله به زه داسې کار کوم لکه څنګه چې خپل زوی له کومه او ته ما ته لکه وایي څه به وکړم چې ته پیسې راولېږه په هغې به زه څه ورګې هغه کې دی زه ته یو فارم راواله هغه فارم ډکولې ما ته داسې وي بیا ما چې د میډیا والا چې چا ځان میډیا والا ظاهره وته مې ټلیفون وکړو چې بابا خو چې فارم راواله وایي د ودو وایي چې فارمونه منځ نه پوهېږم او ته زما له داسې کار وکړه لکه څنګه خلک خپلو بچو لګوي دوباره بابا بیا خپله خبره بدله کړه چې ته ما ته 17300 روپۍ راولېږه او زه تاله دغه ډکوم فارم او دغه ته یې لېږم اسلام آباد ته ډایرکټ او په سبا به ته بیا ورشي او تاله به د 37 لک روپو چک ما دغه کړه تاله به خپل چک درکړي ته خپل چک راوړې واپس به راشو دلته بیا هغه کیش او ته دا پیسې ما ته راولېږه نو 17300 روپۍ ما ته په ایزي پیسه باندې ولېږلې دغه نمبر باندې در سره نغدې پرتې وي دا پیسې د 8000 روپۍ ما سره یو 8000 مې د بل چا نه راواغستې چې زه بابا سم 35 لک روپۍ 37 لک روپۍ راکوي نو هغې کې به ورکو او کوم نمبر ته چې ما پیسې ولېږلې نو هغې باندې بیا په ایزي پیسه اکاونټ په دې نوم باندې ماشهیره په نوم باندې دی ماشهیره په نوم باندې دغه نمبر دی او دغه ته پیسې لاړې اکاونټ ته ایزي پیسه ته اوس نه د بابا پته لګي او نه دغه میډیا والا پته لګي کوم چې ځان میډیا والا ظاهره و نو دا ګڼکپان دي او تاسو خو بیا ما د کال وکړو نو تاسو پهله ما ته ولې کال نه کوو چې یاره دغه بس موږ خو په دې دوکه کړلو چې زه هغې سره راغلی مو د هغې هغه ملګری یم موږ نه د هغه کې لږ مسټیک وشو چې تا ته مخکې کال کړی نو په کار دا وه تاسو ته دا ونه ویل چې هغه خبروم واو نه داسې څه نو چې هغه ته ما به ته داسې نو چې هغه ته زه کال کوم خو په دې زه دوکه کړم چې زه هغه سره راغلی مو زه هغه ملګری یم مې زه ټیک ته خبرې داسې نښې یم صحیح وښودلې چې او تاسو دا خبره وکړله او تاسو باندې ډېر قرض دی نمبر اوس نه ملاوي کنه جی اوس باندې پیسې خو اسم د خلک زمانه وي او د مخکې سړی مبالم دوم والم خو دې کې یو غرضي خبره زه دا راغلی مې زمانه شناختي کارت نمبر هم دغه کړی دی ما ورته د خپل کارت نمبر لیږلی دی نو د الله حکم نو دا اپیل دی یا څه نه زما د نمبر دی غلط استعمال کړي او بیا سبا له ما ته په هغې څه مسله جوړېږي نو چې د دې انکوایري وشي دې سړي ته ما نمبر هم لیږلی شناختي کارت زما کوم نمبر و زما نه هغه غوښتو چې ما ته خپل نمبر راولېږه نو ما ورته خپل نمبر هم لیږلی دی او بل دینت باندې راغلی چې نور خلک ونه وي نور خلک دې نه خبر شي کنې زما ډېر لرې ځای دې دپاره زه رالم زما پیسې خو داسې هم واپس نه راغی خو تلي دي په هغې دپاره نوم راغلی نه مې د هغې څه پروا خو د نور مسلمانانو دپاره دا زموږ یو حق دی چې ټول راپاسو دی غل دی او دا غل موږ ونیسو مننه دا دویم دا واوره دغه یو دا دویم داسې ډېر خلک لوټ مار شوي دي خو سره روان دي څه به سبا راشي څه به زه ځم ځایونه جدا دي خو لوټ مار ډېر زیات شوی دی تاسو سره څه چل شوی دي السلام علیکم وعلیکم السلام دغه لمبر نه چې دا روډ ته کوم لمبر را دغه شوی دی د دغې نه ما ته هم کال راغلی دا تقریبا سیوانو 2 غنټې به کېږي چې ما به هغه لمبر واپس ملاو ما ته د عزت کنځل هم وکړلې ما ته د عزت کنځلې وکړلې او تیر راته یاد کړلې چې هغه ستا داسې وکم هغه ستا په داسې واچوم لکه نو ما خو شکر الحمدلله ما خو ته یو پیسه هم نه ته لیږلې او نه ورته لیږم زه چې لیږم دا بس زه راغلی یم ناظم صاحب له
زمونږ ناظم صاحب مشر دی بس چې دوی څه دغه وکړله دوی به اعلی دغه ته واکار ورته ووایي زه خو نور نه پوهېږم غریب سړی یم صحیح ده او زما جی کتونکو دا وګورئ دا غریبانان دغه لوټ مار کو هریچند بازار کې ولاړ یم دا د هریچند سړی دی او دا باباجي دا مولانا صاحب دا د جلاله سایډ نه راغلی دی جی د دې ګنکپ نمبر به په دې سکرین باندې چلیږي الله حکامونه درخواست کومه خو هغه خلکو نه چې کوم پکې الله والا خلک دي نو هغوی نه دا درخواست دی چې دوی ته د انصاف میلاو شي چیرمین عمران علي صاحب اجره کې ولاړ یم هریچند بازار دی چیرمین صاحب تاسو به څه وایئ په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې موږ ټولو ته پته ده چې سوشل میډیا چې کوم سوشل میډیا فیسبوک پیجز دي د چا هغې کې اباسین ښه مشهور پیج دی دلته تقریبا د دې لکونو فالوورز دي او د هغې نه غټه خبره دا ده چې دوی داسې د کمزورو خلکو داسې د بیمارانو د هغوی دغه مسلې راوچتوي او خلکو ته وړاندې کوي او هغه خلک بیا هغوی سره امداد کوي د هغه مریضانو سره یا د هغوی نورې څه داسې تکلیفونه نو هغه دوی د فیسبوک په پیج باندې هغوی راولي او په هغې په ترو باندې بیا خلک چې کوم دی د سعودي نه او د یو ځای نه بل ځای نه هغې خلکو سره امداد کوي موږ اوس ناست نو ما ته د یو دوه ماشومانو تپوس هم وکړو نو هغوی ویل چې هغوی سره دومره پیسې هغوی ته خلکو راولېږلې امداد یې ورسره وکړو چې هغوی اوس پوره هغه علاج هم وشو او هغوی کور ته هم لاړل خو هغې تاسو وګورئ چې د دې د یو ښه کار نه داسې یو ګڼکپان دومره غلطه فایده اوچتوي چې هغه هم ځکه چې دوی چې کله په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې هغه پروګرام کوي نو ورسره د هغې ضرورتمند چې کوم دی د هغه ټلیفون نمبر هم ورکوي په هغې ټلیفون نمبر باندې بیا دغه ګڼکپان دغه 2 نمبر خلک چې کوم دی هغه خلکو سره رابطې وکړي چې موږ دله 40 لاک او 45 لاک روپۍ منظورو د حکومت پاکستان نه خو ته داسې کار وکړه چې موږ له یو 10,000 او یا 20,000 یا 15,000 روپۍ زموږ ته ایزي پیسه کړه نو دوی خو ضرورتمند دي هغه ضرورتمند خبره وي هغه اورم لګی په اورم لګی نو دوی مو چې زه دا او بل داسې خلکو ته ټلیفونونه کوي چې هغه داسې د اواز نه مشران او ډېر داسې هغه خلک ښکاري ډېر په هغې باندې خبره کوي خو د ګڼکپانو یو خپل یو لاره ده نو دا ډېر زیات غلط کار دی دا ډېر انتهایی دا د هغه انسانیت نه بهر خبرې دي انشاءالله موږ د اباسین والا مشتاق ورور سره موږ د ده ډاډګیرنه کوو چې ته هم داسې خپل پروګرامونه کوه هم داسې د خلکو سره خپل امداد کوه ځکه چې دا څوک هم بل دی خوا ګیټ چاپېره چې موږ څومره داسې سوشل اکټیویسټ دي هغوی په پیجونو باندې موږ داسې نه ګورو چې څومره دا مشتاق خپل ټایم خپل وخت زی هلته بیا هلته ګنټه د هغوی هغه مسله او د هغوی بیماري او هغه به په سوشل میډیا ورکوي یو لوی پروګرام داسې ورکوټی کار نه ډېر لوی کار او بیا په هغې کې ګڼکپان راپاسي او هغې ماقه ضرورتمند چې کوم دی د هغوی نه پیسې الي نو انشاءالله موږ دا زه ډي پي او ته د دوی دا نمبر چې کوم دی دا به زه لیږم دا به ټریس کیږي په دې باندې به موږ ښه سخت اکشن اخلو زه اوس هم دوی سره چې ناست وم نو ما په ډي پي او سره هم په دې باندې خبرې وکړې او دا چې کوم نمبر دی هغه نمبر به ما ورسره شیر کو نو انشاءالله په دې به ډېر زر اکشن واخیستلی کیږي او تاسو نور هم چې داسې چا څه ضرورت یا نور څه نو تاسو مشتاق سره دوی سره رابطه کوئ ډېره مننه مننه چیرمن صاحب دا میلمانه هم راغلي ستاسو هم ډېره مننه خپل ټایم هم قیمتي ټایم هم موږ له راکړو دا پاکستان دی جي الله حکام ته زما د الله والا خلکو ته پکې دا خواست دی چې راپاسئ دې کې فل انکوایري وکړئ جي د دې چې کوم ریکارډ دی هغه تاسو راوباسئ او دغه خلک بیا موږ هم در وغواړئ چې دا په سکرین باندې څومره د میډیا ملګري دي هغوی له راوغواړو ډېر زیات څومره سوشل ورکرانو ملګرو زموږ ریکارډینګونه دا پروګرامونه کړي دي نو هم حقه خبره ورته کوي چې موږ د هغوی ملګري یو او تاسو ته چې کوم دی پیسې راغلي دي او تاسو دومره راولېږئ او بل دا چې په محکمه باندې په بیت المال محکمه دغه باندې یو الزام لګئ نو هغوی ته موږ دا خواست کوو چې تاسو هم راپاسئ په دې کې انکوایري وکړئ او دا کس چې کوم دی زر زره چې کوم دی دا د ګرفتاري وشي او دا روکتام چې کوم دی د دې خبرو وشي او بل غریبانان چې څومره بېوسه خلک دي یا بیماران دي هغوی له موږ پروګرامونه کړي دي نو هغوی ته موږ وایو چې چاته هم روپۍ مه لېږئ دا زموږ ملګري یا دغه نه دي که موږ درته یادویم زموږ نمبر چې ګوره موږ خپل ځان لپاره غواړئ نو بیا لکه
تاسو چې پیسې لګئ بیا موږ ته ولې کال نه کوئ موږ خو نمبر هر ټایم اوچتو نو تاسو کوشش کوئ بیا موږ څخه خپل رابطه کوئ موږ بس تاسو رهنمایي کوو او چاته 1 روپۍ مه لیږئ او بل دا چې کوم دی څومره کتونکي دي دغه ټولو ته زما دا درخواست دی چې دا ویډیو الله رضا دپاره مخکې شیر کړئ چې نور خلک چې کوم دی لوټ مار ونه شي موږ به لاړ چې د کینسر بیمار لا د ګردې بیمار لا یا نور قسم سختو مشکلاتو سره مخې نو هغوی له موږ هغه اواز اوچت کړو او دا د بې غیرت انسان دا بې غیرته بچی چې کوم دی دا راپاڅي د هغوی نه تیرې پیسې م والي نو ما سره په دې ویډیو کې ملګرتیا وکړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې الله حکامو ته او بیا د الله والا خلکو ته ورسي بیمانه خلکو ته نه چې الله والا خلکو ته پکې ورسي او دې باندې فوري ایکشن والي د دغه ګنکپ دا نمبر په دې سکرین باندې ښکاري دوی سره خپل اړیکه ونیسئ د دوی ټول دغه چې کوم دی ریکارډ راوباسئ او د ټولې دنیا ته شرمنده کوي ډېره مننه